د ازبکستان هیواد له افغانستان سره د مرستو په دوام دا ځلې د مزار شریف د نوي ښار په پروژه کې د یوې مدرسې بنسټ کېښود. د بلخ ولایت مرستیال والي د ازبکستان هیواد له لورې د دغه دیني مرکز له جوړولو څخه مننه وکړه او دا یې د خلکو لپاره یو اساسي او بنیادی عمل وباله. در بین دو کشور یک روابط قوی مستحکم و مطمئن در بین همه دو کشور که امروز الحمدلله اینا اینجا تشریف آوردن، یک کار بنیادی و اساسی را اینجا اینا شروع میکنن. له بلې خوا د ازبکستان هیواد سرقنصل له اسلامي امارت سره د خپل هیواد له ژمنو څخه یادونه وکړه او د دغه مدرسې جوړول یې د دوه اړخیزو اړیکو د ودې بیلګه یاده کړه او د لا زیاتو مرستو ډاډ یې ورکړ. ما مردم افغانستان با یک دیگه اعتماد داریم، اخلاص داریم و انشاءالله تمام کارهایی که ما پیش میبریم با خواست خداوند به یک نتیجه خوب و نتیجه مثبت میرسانیم. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس وویل چې د ازبکستان هیواد له لورې د دغه دیني مرکز جوړول د دواړو هیوادونو د ټینګې ملګرتیا ښکارندویي کوي. د دوه هیوادونو ترمنځ د ښې همغږۍ او ښه اخوت او ښه همسایه‌توب دپاره ډېر مؤثر تمامیږي، ځکه کله چې موږ مشترکاً کار کوو نو په دې سره نږدې کېږو. د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو ارزښتونو ته په اشارې وویل چې د ازبکستان هیواد له لورې د یاد دیني مرکز جوړول د دواړو خواو د دیني او اسلامي عقایدو ښکارندویي کوي. اقتصادي ارتباط، اجتماعي ارتباط، سیاسی ارتباط و عقیدوی ارتباط، مالی ارتباط، دینی ارتباط. مهمترین ارتباطی که اسلامی کشورونو ارتسګه دینی ارتباط و عقیدوي ارتباط. ورته مهال د بلخ ولایت د پوهنې رئیس د دغه دیني او زده کړیز مرکز جوړول د ټولنې په وده او پراختیا کې ارزښتناکه بولي. موږ د خپل همسایه هیواد بالخصوص د حکومت څخه ډیر منندوی یو چې زموږ سره هغه همسایګي څه چې الله او رسول ویلي دي. په د 3 کالو د امارت اسلامی په حکومت کې الحمدلله کار روابط مو ډیر قوي شوي دي. دو ملت است که هر دو طرف دارای کلتور و فرهنگ مشابه همه مشابهت ذاتی داریم با اینا. ما جانب جامعه تجاری برای به فعال نیک میکنیم. د نوي ښار پروژې مسؤلین وایي چې دغه مدرسه به په 3 برخو کې په معیار برابر د یو کال په موده کې د 11 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شي. مدرسه که از در طول 120 متری در 76 ارزش فعلا احداث میشه که در حدود 4.5 جریب زمین است. برای فعلا در 3 فاز است، فاز اول، فاز دو، فاز 3. فاز اولش فعلا سنگ تعدادش گذاشته شد که بخیر باز فاز 2 فاز 3 هم کار شروع میشه. از طرف شهرک است، از طرف شهرک به مساحت 60 جریب زمین د قوال شرعی داده شده. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت مقام له لورې د دغه دیني زده کړو مرکز د جوړولو وړاندیز شوی و چې د ازبکستان هیواد له لورې اسلامي امارت ته له جوړولو څخه ډاډ ورکړل شو.